موږ د بیابانه څخه نه تاواني کیږو. که پر موږ څوک بمبار کوي، که موږ څوک په توپونو باندې ولي، توپونه دیم ولي، بمبار دیم کوي، هر څه دیم کوي، خو په موږ کې د الله تغییر نه راولي. زموږ په عقیدو په ایمان کې د الله تغییر نه راولي. موږ په دې توپو په تیاره باندې نسی خرابولای. که موږ په توپ په تیاره باندې له منځه وړای، نو امریکایانو به د منځه وړي وای، نو شورویانو به د منځه وړي وای، خو نه یوړو. خو دا ټول د زموږ د وحدت، د اتفاق، د ورورګلوي برکت، زموږ د اسلام او د دین برکت. که پر دغه دین باندې ولاړ واست، پر دغه اسلام باندې ولاړ واست، د دنیا ټول قوت سره یو ځای شي. زه ضمانت کوم چې تاسو ته ضرر ورساوه، یا تاسو نظام در خراب کړي، یا تاسو عزت در خراب کړي، مګر کوم دین پرېښاوه، خدای به زموږ نصرت پرېږدي.